زما نوم کارولینا دی او زه ناست یم. زه د اسلام او عیسویت ترمنځ د ډېرو توپیرونو مطالعه کوم او زه ډېرې پوښتنې لرم، خو اوس زما په ذهن کې اصلي پوښتنه دا ده چې تاسو وویل چې اسلام او عیسی د خدای د رسۍ په توګه مني، او کله چې له عیسی څخه د طلاق په اړه وپوښتل شول چې آیا یو سړی له ښځې طلاق اخیستلی شي، هغه وویل چې موسی د خلکو د زړونو د سختوالي له امله د ښځې طلاق ته اجازه ورکړې وه، خو عیسی وویل چې یو سړی باید له خپلې ښځې طلاق وانخلي، یو سړی باید خپل مور او پلار پرېږدي او له ښځې سره یو ځای شي او هغوی یو کېږي په دوه کسبونو کې یو روح. نو دا زما لپاره هغه توپیر دی چې موږ ورباندې باور لرو، هغه څه چې زه یې بیا یوې سړي په توګه باور لرم او هغه څه چې تاسو د یو مسلمان په توګه ورباندې باور لرئ. خور یوه پوښتنه وکړه. هغې وویل چې ډېر توپیرونه شته. هغه څه چې هغه یې حواله کوي د انجیل څخه یو آیت دی، د متی انجیل 5 فصل 28 او 28 آیتونه، او زه تاسو ته هغه اقتباس درکوم. هغه څه چې تاسو وویل خورې ستاسو په خپلو ټکو کې دي چې لفظ په لفظ نه دي. هغه څه چې عیسی مسیح علیه السلام ویلي دي په سور رنګ لیکل شوي دي. د متی په انجیل کې د 28 فصل 28 آیت په پخوانیو وختونو کې ویل شوي و چې تاسو باید د طلاق سند ورکړئ، خو زه تاسو ته وایم هر څوک چې یوې ښځې ته ګوري چې په پخوانیو وختونو کې چې تاسو باید د طلاق سند ورکړئ، خو زه تاسو ته وایم چې هر څوک د شهوت په سترګه یوې ښځې ته ګوري هغه لا د مخه په خپل زړه کې زنا کړې ده. 2 آیتونه چې تاسو باید د طلاق سند ورکړئ، خو زه تاسو ته وایم چې هر څوک چې له بلې ښځې سره هم بستر کېږي باید طلاق ورکړي. د دې مطلب دا دی چې پخواني قانون له مخې خورې د موسی په وخت کې ویل شوي وو که تاسو غواړئ طلاق ورکړئ د طلاق سند ورکړئ، بس همدومره. خو عیسی مسیح علیه السلام وایي چې تاسو باید د طلاق سند ورنه کړئ تر هغه چې ستاسو ښځه له بل چا سره هم بستري وکړي. د دې مطلب دا دی چې پخوا د موسی په وخت کې طلاق ته اجازه وه، د طلاق ورکولو لپاره تاسو د طلاق سند ورکوئ. اوس عیسی مسیح علیه السلام د خدای رسول راځي او قانون بدلوي او هغه وایي چې تاسو باید د طلاق سند ورنه کړئ پرته له دې چې ستاسو ښځه له بل چا سره بستر شي. نو یو بدلون شته. په اسلام کې دا توپیر لري. په اسلام کې خورې اسمو ګران پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم وویل چې د حلالو شیانو په منځ کې کوم څه چې د الله تعالی په نزد تر ټولو کرکه لرونکی شی دی هغه طلاق دی. حلال دی خو تر ټولو کرکه لرونکی شی دی. د دې مطلب دا دی چې په اسلام کې تاسو کولی شئ کله چې اړتیا وي طلاق ورکړئ، کله چې دواړه خاوند او ښځه یو له بل سره مناسب نه وي. د دې مطلب دا نه دی چې که ښځه بده وي نو تاسو طلاق ورکولی شئ، یا که خاوند بد وي نو یوازې هغه وخت تاسو طلاق ورکولی شئ. ښایي دواړه ښه وي خو دوی یو له بل سره مناسب نه وي. او موږ د دې ډول ډېر مثالونه لرو. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګري وو، نارینه ملګري او ښځینه ملګري. موږ د زید مثال لرو او موږ د دې ډېر مثالونه لرو. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه وو، نارینه صحابه او ښځینه صحابیات. موږ د زید رضی الله عنه مثال لرو. د یو صحابي سره د هغه واده شو، دوی دواړه ښه وو، دوی یو له بل سره مناسب نه وو. تاسو کولی شئ طلاق ورکړئ. یا کیدای شي یو ښه نه وي، ښځه ښه نه وي، خاوند طلاق ورکولی شي. خاوند ښه نه وي نو ښځه کولی شي طلاق واخلي، خلع کولی شي. نو په اسلام کې دا د موسی د وخت په شان نه دی. د طلاق سند ورکړئ خلاص اسانه. یا د عیسی په وخت کې علیه السلام تاسو طلاق نشئ ورکولی تر هغه چې ستاسو ښځه زنا وکړي. په اسلام کې موږ باید ګټې او زیانونه وسنجو او د هغې پر بنسټ نو اسلام وروستی او حتمي رسول راغی او ویل طلاق حلال دی خو د وروستي حل په توګه، او څنګه طلاق ورکړو تفصیلات ورکړل شوي دي. نو دا د موسی د تعلیماتو، د عیسی د تعلیماتو علیهم السلام او د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو ترمنځ توپیر دی. دا ټول په توپیرونو باندې یو څه رڼا اچوي. نو آیا تاسو زما سره موافق یاست چې په عیسویت کې واده او په اسلام کې واده توپیر لري؟ بېلابېل قوانین شته؟ هو بېلابېل قوانین شته، خو کوم قانون ښه دی خورې؟ زه له تاسو یو پوښتنه کوم. د موسی په وخت کې هر څوک طلاق ورکولی شي. خلاص ښه بد په عیسویت کې یوازې که ستاسو ښځه په زنا ونیول شي تاسو ورکولی شئ. په اسلام کې که تاسو مناسب نه یاست تاسو ورکولی شئ. که دوی ښه نه وي تاسو ورکولی شئ. یوازې داسې نه، دا حلال دی. نو د الله په نزد تر ټولو کرکه لرونکی دی. تاسو به کوم یو غوره کړئ خورې؟ زه خپل مذهب ته ترجیح ورکوم او د خپل ژوند تر پایه به له یو سړي سره پاتې شم. ښه که خاوند راشي او هره ورځ تاسو ووهي، هغه شراب څښي، هره ورځ تاسو وهي، نیلي او تور ستاسو سترګې هره ورځ تورې کیږي، آیا تاسو غواړئ له هغه سره پاتې شئ؟ موږ جلا کیدای شو خو موږ بیا واده نشو کولی. دا توپیر لري. زه له تاسو یو پوښتنه کوم. آیا تاسو نه غواړئ د ژوند بل ملګری ومومئ؟
موږ ته اجازه نشته. نه، زه نه پوښتم چې آیا تاسو اجازه شته یا نه. د یو انسان لپاره څه غوره دي؟ په اسلام کې که تاسو د غلط ملګري په ټاکلو کې تېروتنه وکړئ، زه فکر کوم ما د خپل خور لپاره یو ډیر ښه سړی موندلی دی. زه فکر کوم هغه ډیر ښه دی، خو له واده وروسته هغه وهي، هغه قمار کوي، هغه شراب څښي. زه به وایم جلا شئ، زه به هغه ته یو چانس ورکړم، د پخلاینې هڅه به وکړم، جلا شم. هغه کولی شي له هغې سره واده وکړي. د هغه ګناه څه وه؟ ما ته ووایه ولې زما خور باید کړېږي؟ دا د کوم ډول مذهب دی؟ دا سخت مذهب دی. سخت مذهب نه، د سخت مذهب پوښتنه نه ده، کوم چې یو منطقي مذهب دی. او نن تبعي زیږون موږ باید خاوند او ښځه ولرو، دوی باید وي. سمه ده؟ له طبي پلوه تاسو باید واده وکړئ. که نه، که تاسو جلا شئ، هغه څه چې په امریکا کې بیخیږي دا په امریکا کې پیښ نشي. په امریکا کې د احصایې له مخې هر کس، سړی او ښځه، دوی د میشت کېدو د مخې 8 مختلف جنسي ملګري لري. احصایه نه وایي چې دوی له واده وروسته څومره لري. نو اوس که تاسو ووایاست چې موږ به جلا شو، تاسو به څه کوئ؟ نو دا دلیل دی چې اسلام ښځه له غلطې لارې تللو څخه مخنیوی کوي، یا سړی له غلطې لارې تللو څخه طلاق بیا واده وکړئ. څه غلط دي؟ که تاسو تېروتنه وکړئ، ډیره اسانه ده. بخښنه اسانه نه ده، دا یو ازموینه ده. خورې دا ستاسو کومه ګناه ده؟ که ستاسو خاوند، زما مطلب دی ستاسو خاوند ممکن ډیر ښه وي. زه یوازې یو فرضي مثال ورکوم چې که هغه له تاسو سره ښه چلند نه کوي، که هغه له تاسو سره داسې چلند کوي، که هغه تاسو په تور او سپین وهي او بیا هم تاسو غواړئ د هغه ښځه اوسئ، منطق څه دی؟ دا د کوم ډول مذهب دی؟ آیا دا غیر منطقي نه ده؟ دا د مینې مذهب دی. مینه، هغه تاسو وهي. کومه مینه؟ هغه چې زه به د هغې د ژوند تر پایه د هغه سره یم. خو تاسو نه یاست، تاسو جلا کېږئ، تاسو د هغه سره هم نه یاست. زه کولی شم د هغه لپاره دعا وکړم، زه کولی شم دعا وکړم او له خدای وغواړم چې د دې سړي زړه بدل کړي. تاسو حتی د بل چا سره له واده وروسته دعا کولی شئ، تاسو دعا نشئ کولی. خو زه غواړم د خپل خاوند لپاره دعا وکړم. اوه، تاسو کولی شئ د خپل خاوند او د خپل پخواني خاوند لپاره هم دعا وکړئ. موږ ټول د خپل پلار لپاره دعا کوو او هغه د 30 کلونو شراب څښلو وروسته بدل شو. هغه بدل شو او زما مور هیڅکله هم تر مرګه تسلیم نه شوه. ډېر ښه. 30 کاله موږ ټول دعا کوو. ډېر ښه. او دا اسانه نه وه. هغه شاید ووایي نه غواړم د بل چا سره واده وکړم. خو آیا ستاسو مطلب دا دی چې که تاسو واده وکړئ نو تاسو د خپل پخواني خاوند لپاره دعا نشئ کولی؟ دا د کوم ډول مذهب دی؟ دا د مینې مذهب نه دی. زموږ په منځ کې موږ د زرو خلکو لپاره دعا کولی شو. د مینې مذهب. زه هیله لرم چې ټول مسلمانان د پخوانیو مېرمنو او پخوانیو خاوندانو لپاره دعا وکړي. زه هیله لرم. زه یوازې یوه ښځه لرم، ماشاءالله، هغه ښه ده. مننه. د اولادونو تربیت په هغه وخت کې موږ تاسو ته سختیږي چې کله موږ تاسو په غیر اسلامي ټولنه کې ژوند کوو. مور او پلار د دې خبر نه وي چې زموږ اولادونو ته په مکتب یا په ښوونځي کې یا په پوهنتون کې یا په انسټیټیوټ کې څه تدریسیږي. چې کله هم ستاسو اولادونه له دغسې محیط کې ژوند کوي نو تاسو راځئ قرآن کور آنلاین اکاډمي ته. دلته به د قرآن کور آنلاین اکاډمي درسي مواد، کریکولم، هر څه په دغه ویب سایټ کې تاسو اول مطالعه. انشاءالله اولادونه به داسې درته روزو څنګه چې په مکتب یا ښوونځي کې هغوی سره کوشش کېږي، همداسې به په دغه اسلامي اکاډمي کې موږ هم داسې کوشش ورسره کوو تر څو پورې دغه زموږ او ستاسو اولادونه داسې وروزو چې په آینده کې موږ او تاسو د ملامتیا ګوته ځان ته ونه نیسو. همدا اوس په دغه نمبر موږ سره اړیکه کې شئ. انشاءالله ستاسو اولادونه به داسې تربیه کوو چې تاسو به خوشحاله